السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران لیدونکو خدای دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند وای. ګران لیدونکو نن یو ځل بیا د یوې نوې ویډیو سره درته حاضر شوی یم. غواړم چې درته نن په ایکسل کې یو داسې ټریک یا چل وښیم چې څنګه کولی شو چې په ایکسل پروګرام کې موږ یو عنوان په هر ورقه کې تکراري پرینټ کو. کله چې مونږ د ایکسل یو فایل جوړ کړی دی دا غواړو چې خلاص کړو. اوس مونږ کله چې دا پرینټ کوو کنټرول پی وایم او کله مو چې دا فایل پرینټ ته برابر کو اوس مونږ که دا پرینټ کوو دغه عنوان چې کوم دی دا عنوان وینئ دغه عنوان مونږ سره په دویمه ورقه کې نشته. وینئ باید دا عنوان مونږ سره په دویمه ورقه کې تکرار شي ځکه دا مهم دی ضروري دی کله چې مونږ دویمه ورقه تر کوشو په دویمه ورقه یا فونې کې مونږ سره عنوان نشته نو مونږ ته دا پته نه لګي چې دا شیان دي په څه معنا او څه شي دي. باید دا په هره ورقه کې تکرار پرینټ شي. راځو لومړی ورقه کې ګورو شته خو په دویمه کې نشته نو دا به څنګه ترتیبوو یا جوړوو. راځو پیج لیاوټ ته کله مو چې پیج لیاوټ ته رولې پیج سیټ اپ د کونج نه کلیک کو هغې نه وروسته دلته شیټ ته راځو. په شیټ کې په رو نه کلیک کو او لومړی هغه رو انتخابوو کومه رو چې مونږ غواړو چې تکرار شي. راځو دا رو انتخابوو اوکې کوو یې. اوس کله چې مونږ فرینډ پریویو ته لاړ شو ګوره په لومړی هغه کې هم شته او په دومه کې به هم وي. وینئ په دومه کې هم تکرار شو. اوس یې مونږ چې پرینټ کو په لومړی کې به هم پرینټ کېږي او په دومه کې به هم پرینټ کېږي په دریمه کې به هم پرینټ کېږي. نو تاسو کړای شئ چې په اسانۍ سره له دې طریقې څخه ګټه واخلئ. مننه. چینل در سره سبسکرایب کړئ.